دا سپی کولی شي د سږو سرطان تشخیص کړي. بیزي د دې کار لپاره روزل شوی دی. هغه د یو نورمال او په سرطان اخته انسان تنفس سره بیلولی شي. دا الکترونیکی پوزه هم دا کار کولی شي. د بوی کولو دا مصنوعي ریسپټورونه یا ماخذ هم روغ او ناروغ پیژندلی شي. له سږو څخه د خارجېدونکې هوا له لارې د ناروغیو د پیژندو او تشخیص نظریه ډیره پخوانۍ ده او تر بقرات رسیږي. بیا یې عصري طب ته لار پیدا کړه او قسماً د دې برخه شوه ځکه چې موږ اوس هڅه کوو ځینې مشخصې ناروغۍ د ساه د بویولو له لارې معلومې کړو. د سږو سرطان په نارینه‌و کې دویم عام سرطان دی. په ښځو کې بیا دا د سرطان دریم ډیر خپور شکل دی. په آلمان کې هر کال تر 500,000 ډیر کسان په سرطان اخته کیږي. ستونزه یې دا ده چې علایم یې لکه ټوخی، سابندي او د وزن کمښت ډیر وروسته راښکاره کیږي. همداراز په ایکس ری عکسونو کې هم د سږو سرطان ډیر وروسته پیژندل کېدلی شي. کمپیوټر توموګرافي هغه څه دي چې په سږو کې تغیرات په دقیقه توګه پیژندلی شي. دغه معاینه د سږو سرطان په لومړیو پړاونو کې تشخیصولی شي، خو ډیری وخت د دې نتایج هم ناسم وي. لومړی د ورخطا کېدو خطر موجود دی ځکه سړی خبر ترلاسه کوي چې یو څه موندل شوي دي او بیا نور معاینات وشي. د دې امکان به تل موجود وي چې سړی د دومره یو دقیق ماشین سره هم د هغو مریضانو یوه برخه عملیات کړي چې د معایناتو نتایج یې ښه وو او اړتیا نه وه چې عملیات شوي وای. له همدې کبله رادیولوژیستان په دې اړه څېړنې کوي چې څرنګه له خطر سره د مخ کسانو د تشخیص امکانات ښه کړي. د مثال په توګه هغه کسان چې ډیر سګرټ څکي او یا هم په کورنۍ کې دغه ناروغي موجوده وي. د څو کلونو په اوږدو کې د پرله پسې معایناتو یو سیستم باید موجود وي. تر دې وروسته به د معایناتو او ازموینو زیان رسونکې اغېزې له منځه ولاړې شي لکه د ناسمو نتایجو پر اساس عملیاتونه. څېړونکي په لومړیو پړاونو کې د سرطان تشخیصولو د نورو امکاناتو په اړه هم تحقیقات کوي. د مثال په توګه د سپیو له لارې د یوې علمي څېړنې په چوکاټ کې بیزي روزل شوی دی. دا سپی د بوی موندلو او ښوولو وړتیا لري، البته کله چې دا زده کړي وي او داسې محرکات ورته ورکړل شوي وي. په دې ترتیب بیا دغه سپی کولی شي د ناروغه حجرو د ډیرو ځانګړو او لږ بویونو له لارې ناروغي معلومه کړي. د څېړنې لپاره د سږو په سرطان اخته او روغو کسانو د وړیو په یو ټوکر کې ساه واخیستله. په ټوکر کې په ساه کې شامل مواد پاتېږي. سپی باید دا نمونې سره جدا کړي. د سرطان د ناروغۍ په صورت کې بیزي باید کینی. د او نور سپي واقعاً چې ډیر بریالي وو. دلچسپه دا ده کله چې هر څه سم پر مخ ولاړ شي سپي د شاوخوا نورو محرکاتو څخه نه اغېزمنېږي. دا بې تفاوته ده چې سړي څه خوړلي او یا دا چې د مریض عمر څومره دی. څېړونکو د سپي د بوی کولو حس د یو الکترونیکی پوزې سره پرتله کړ. دا ډول سنسور په هوا کې د ځانګړو موادو لپاره پروګرامېدلی شي. یعنی الکترونیکی پوزه هم باید لومړی بوی کول زده کړي. هغه بیا کولی شي وپیژني چې د ساه یوه نمونه د سږو د سرطان ځانګړي بویونه لري او که نه. د سپي او الکترونیکی پزې په پرتله کولو سره سړی پوهیږي چې دواړه لارې کار ورکوي. ښایي الکترونیکی پزه لږ څه ښه وي ځکه چې سپی کیدای شي په ځینو مواردو کې زیانمنونکی وي ځکه د مالک د احساساتو او هغو شرایطو چې ان درک کول یې ممکن نه وي اغېزمنېدای شي. څېړونکي د ښې مشاهدې او بویولو له لارې خطر ډیر د مخه پیژندلی شي او په دې توګه د اغېزمنې درملنې چانس ډیریږي.